هارون یې بله زه وویشته چې رکشه به یې چلوله سورلی یو ځای نه بل ځای ته وړی چې 15 ډزې وویشته د شا نه والې یې به مو خیر دی مړ کولو یې سله دوی زموږ د کور مور ته نه کتله تاسو ته پته ده یوسف جلاله چې د ځوانې ښځې کونتون څونه ګران وي او دا واړه بچي مې او د الله سره مې وجلو به م نه ځکه چې د عمر سرمایه تاسو په یو لحظه یوړه ولې بچي خلک دې راپاره لوي او بې سبې ګناه خبر مې چې کېږي لاړو ویویشتو نو زما د الله سره دا واړه بچي مې دي زه دا ویم زما بچي به څه کوي نو بدایم رنګ چې راپسې راغو چې هارون لګېدلی دی نو دې بلکل لار رانه غلطه شوه بسم الله الرحمن الرحیم چې پلار ژوندی وي نو زوی شهزاده او لور شهزادګۍ بللی کېږي چې پلار یې مړ شي نو شهزاده او شهزادګۍ په لارو کوڅو کې ولوغړېږي هارون یې بله زه وویشته چې رکشه به یې چلوله سورلی یو ځای نه بل ځای ته وړی چې 15 ډزې وویشته د شا نه رکشه یې ته یې وړه صاحب دا هستی ده جي نو نور به درته څه ووایم سم دی دا یو د مزغونه ده ښه دا د مازغونه لږ کمزوری دی کمزوری دی ښه ښه هغه دغه مشر هغه دی چې دی هغه دی دی سم دی دا دی ولاړ دی دغه دی دغه دا دی دا دی ستاسو نوم دی زما عمر عمر او ستاسو نوم دی نهار سیدانې څه چل شو عمره دا بس دغه یو پلار مې مړ شو او بس اوس همدا یو نیکه پاتې دی نور هم څوک نشته ته دوی زموږ د کور ته نه کتل دوی زموږ د دغه ته نه کتل موږ ته یې نه کتل مشر رور هم نشته همدغه واړه به دې زورشکه به یې ته اخیستی خو مړ کولو یې سره جي د دوی څه کار و چې دی مړ کولو هر څه به یې ته اخیستي مړ کولو یې سله والې یې به مو خیر دی مړ کولو یې سله دوی زموږ د کور مور ته نه کتل په کرۍ اوسېږو څه بل اسرم نشي به دا یو نیکم دی پلار مزدورۍ له تلو بس دغه مزدوري کړې وه په بانې به وتلی دلته یې مړ کړی څو ډزې وویشته بچي والله څوک وایي 3 ویشتې څوک وایي 15 ویشتې دی پلار دې وکته بیا وا پلار صرف مخ مې کتلی نور مې نه دی کتلی ته خو د پلار شهزاده یې که نه دا خو د پلار شهزاده دی که نه دا چې چا دا ډزې کړي دي دې ته به دا خبر عمر په خپلو کې عمره چا چې ویشتې هغه تصویر غواړي زویه هغوی دې بس نور خو ته څه نه وایي راپیدا دي که موږ ته یې مخامخ کړي چې دې زموږ پلار سره څه دښمني وه څه کار و رشکه به یې ته اخیسته ویشتو یې سله څه دښمني یې ورسره صاحبه د کور په نوم هسې یو غار دی نو چې ته 3 تنبې به هم د سوال وړي چې په دې کوټه کې ولګې زما په خیال چې د یو په شکال او د بل په شکال ترمنځ به دا کوټه داسې ماته غونته کې ساه اخلي په هر په شکال کې به یقینا چې دا چت هم ډېر زیات جاړي خو د هارون د تګ نه پس او د هغه د مرګ نه پس به که دا د لیوونو هم شي دا د ټیلونو هم شي نو دلته په هر سترګو کې اوښ کوي قدرمنو د په شکال له باران به څه زوري دلته کې به بله اوښکې د ښکلو په سترګو کې راټوکېږي ستا خوښ و بچې ولې نه پلار چې چا خوني خوښه بس د دغی وایي زار شه زار دا که د طارق حورین وي او که د یوسف ودان
په هر چا ډېر ګراني دا به هم د هارون کاکي وي چې لاړه دا وخت یې خوراکې ولاړ ده خور دې خوښه هارون د دې ګټې وټې د کور ته حساب بس همدغه یو رکشه وه دا هستي وه نور څه نو جی ها پهله خو تاسو کیمرامین صاحب تاسو ډېره مهرباني چې زموږ د غریبانانو په یو اواز تاسو راغلې دویمه خبره دا ده جی چې همدکه یو سهاره وه زموږ د دې رور او دکه یو رشکه وه ورسره نو زه دا وایم چې خیر دی رشکه به مو ترې اغوښتې وه وجلې وم نه ځکه چې د عمر سرمایه تاسو په یو لحظه یوړه ولې بچې خلک دې راپاره لوي چې د عمر سرمایه یوسي دا خو ماشومان دي دغه دوه بچي دي دی به څه کوي دونه سوچ هم نه کولو چې دا ځوان زلمی دی په بچو هم تېرېږي یوسف جان لالا په مور هم تېرېږي په خور هم تېرېږي په پلار هم تېر شي خو هغسې خو ډاډ والا څوک نه وي که نه صرف دونه دی چې د دې ماشومانو څه هغه دی زما د حکومت نه زما د ټول میډیا والا نه چې څوک هم دې وخت کې زموږ اواز اوري برای مهرباني ستاسو نه علاوه چې څونه میډیا والا دي را دي شي ودې ګوري او چې څونه ایس ایچ اوګان دي ایم پی ای دي پېښور ډي پي او دی برای مهرباني راشئ د دې کور ته دې ته خپل انصاف میلو هغې په دې تمبو پولیس والا یا او جی پولیس والا راغلو هغې وې چې نه رشوت اخلو نه هغه اخلو ځکه چې دا کم کور او دا کم حالات او کم مونږ هر څه ګورو نو په دې خو کاپر هم جاړي مونږ به بالکل تاسو سره مرسته کوو لګیا دي اوس په دا لیونو سره څه کې دا چې کم بس یوسف جان لالا څه به وایي خو چې ماښام کینی نو د هارون مور به وایي چې هارون رانه نوځي لارې ته به ګوري نور خو څوک نشته که نه چې د دې ماشومانو تسلي وکړي د دې مور تسلي وکړي ځوانه جانه ښځه هر ځم پرېږده تاسو ته پته ده یوسف جان لالا چې د ځوانې ښځې کونتون څونه ګراني د کونډې ښځې کونتون څونه ګراني خو څه ضرورت و خیر د رشکه به مو ترې اغوښتې وه وجلو به م نه تړلې به مو وایه بابا وایه لچیا بردغه خپل کار یې کړی دی پمپ کې کار کړی دی ډاکټر ورته ویلي چې د دا ربو کار مه کوه دلته ډېره موده یې کړې چې دا کار بس پرېږده مه کوه زه چې باقي دغه شوم ما پردی خدمت کولو غریبي م د نسو دقه یو زوی دی بابو دقه یو زوی مې دی دقه یو پردی خدمت مې کولو پردی خدمت نه مې دا کار وشو چې دی ما ته کېناستو چې بېبې دا به څه کوو ته خو هم کار اوس به ستی نشي کولی د پالج والې مې په دې تمبو هارون نه راځي که نه کم دی نه راځي کم دی نشته کم دی نو څه ازار کې خلکو ته ولې نه کومه زه یم چې خدای دې داسې کړي که نه چې داسې لوغړېږي په کور کې نه مري او نه رغېږي سیدان خلک سیدان خلک یو سیدان دي مونږه ګوره دا د مجبورۍ نه مونږ کار کوو یو بچي سره ما مټې نغښتې وي دغه پلار یې دی دا بوډا پلار یې دی ګوره ورته دغه پلار Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर, HPK से 0 मिनट की मसाफत पर, मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब, नज़द KFC, रुम्बे और जानगड़े तसरोजर मॉल, हवादार अपार्टमेंट्स, रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा अलहदा खारजी रास्ते। जन्नत रेजिडेंसी دا وستا دغه یو ډکیو کاکا او جی زما دا یو ډکیو بس ما سره د ملاتړو پوه شوې د ملا ماته شوله دې مور ولا واړه بچي کټه واشتلې هغه ولا لوی کړلې هغه د لپاره د خرڅ کړلې دی ولا خرڅ کې دغه یو دغه څه زمونږ اړې موړي و دا ولا مور واشتله وي د خپل مزدوري له 100 روپۍ به کوي په داسې ظالمانو واورېدو چې داغه پته مونږ لګیږي داسې پته نه لګیږي یو د لاش پته ولګیږي خو په کم مرګ وجلې او په کم مرګ د مونږ د بس نه سویلی سبې
ویلي څه پړه به یې څه ارمان و هغه ټایم کې څه د چغې به یې والي چې یا بیبي یا مورې یا لالا ما دلته اوس دې وخت کې دلته څوک دي د چا پر یاد څوک اوري خو زه دا حکومت ته د دې ټولو افسرانو ته زما داسې خواست دی چې زما کومه لار شوه چې موږ سره داسې نن موږ سره وشو سبا به بل سره زیاتې دغه ظلم کېږي په خپل مال باندې ځوانه زما مال دې سر وخوري زما هر څه دې سر وخوري خو ماله به یې دا زوی زما را یو ډکې دا به یې نه وژلو دا د هارون تره دی بل او د ده هم دغه یو زوی دی او د هارون هم دغه یو بچی و کاکا څه ویل غواړې یاره زه بس ووایم ایشبیان لاله دې به مغبرې ته منډه وي ته به یې راکاږې بس ما راکاږي بیان بس زه هم ګرځېدی نه شم او خو بس چې هسپتال ته لاړلو له هسپتال خبر راغی دا کور والا ما خبر نه کړ زه لاړم په دغه کې ګاډی کې مړ پروت و پیله خو مې ورته ښه ډېر وجړل خو خدای ظالمانو کور ورانه پوه شولې او خدای دې دوی تباه و برباد کړي دا یو وراره مو هم رانه لاړو پوه شولې دا ډېره ګرانې وي صاحبه چې یو وي او د ټولو ورته کاته وي صاحبه څوک یې د پړو سورې کې او په دې ما در ارادن نه کړي په دغه تنبا د یو مور نظر پروت وي چې تلې هارونه ماښامې به دې په کور وي صاحبه څه به درته ووایم د ظلم انتها ده قدرمنو د دې نه نمبر هم د سره شریکوم دا نمبر به تاسو ته ښکاري په دغه نمبر ضرور رابطه وکړئ د دې مالي مرسته وکړئ دا بچیان څه به کوي دا بوډا مور پلار څه به کوي دا د کاري ځینې څه به کوي خورې ستاسو دا نمبر موږ د دې ورکوو ټیک ده او تاسو سره به انشاءالله خلک ودرېږي ټیک ده دا نمبر د چا دی جی ستاسو دا نمبر زه ورکوم ښه جي 0311 88 62421 ټیک شو قربان ته څه کېږي ترزوی مې دا ستا زوی دی ښه دام یو دی او هارون هم یو ښه بس یو بس تا خو جوړیدار لري رور مې و ترزوی مې نه چې رور مې و او بس چې زه خبر شم نو چې زه هسپتال ته لاړم زه شیرپور کې وم چې ما پسې رنګ وشو چې پلار دې ډېر سخت بیمار دی چې زه راتو شم ما سوالې نیمې کې کوزه کړه خوله مې داسې درد وکړ ما چې پلار رانه اوس لا نه چې مور خو رانه تلې ده چې زه راتو شم نو دویم رنګ چې راپسې راغو چې هارون لګېدلی دی نو دې بلکل لار رانه غلطه شوه او چې لار رانه غلطه شوه نو هسپتال پسې زه بل ځای ته تللی وم دماغو مې کار نه کولو رکشه چلیز وي او زه مې رکشه چلوم او چې هسپتال ته لاړم نو بلکل چې ما وکتو که نه نو په ما هم څه چلو شو هسپتال کې زه راپرېوتم دومره زه بېوسه شوم او دومره زه بېدرده شوم چې نه مې خپل تره راته ښکارېدو او نه راته بل څوک ښکارېدل هارون پروت و مړ او چې زه بیا پرېوتم زه ورته چا دونه پرې نه ښودم وایي ته دا زړه غټ کړه وایي ته د دې کور یو ډکې پاتې شوې دې ټولو ته به ته همدردي ورکړې ته به د دې ملاتړ یې ته به همت نه بایلې ما کښېنه حاجي صاحب کښېنه زه چې راتلم نو زه په لار د مقبرې رالم صاحبه دا مقبره ده داسې سالي دا ښه خول غواړي ته چې ډس کوې لږ ضرور سوچ کوه چې ته یو مېر بچی باید خپل پلار انتظار کوي دا د پلار شهزاده اوس خورین شهزاده شو لږ شپه م اغوستې وه خو د چا پلار مور دی بیا شهزادګان او شهزادګۍ په لارو کې لوغړېږي همدا یو وسیله زما نه مې چا دښمني مې خبرې بدو او بې ګناه خبر مې چې کېنه لاړو ویویشتو نو زما د الله سره دا باڼه بچي مې دي زه دا ویم زما را بچي به څه کوي او نه زیات مې دښمني وړه مې چا څخه خبر نه بده
زه دا یم زما دې بچو داسې زما له بچي به څه کوو نه سوچارې عمر له ورکوو نه زموږ چا په خیراتونو زکاتونو باندې کېږي دا واړه بچي مې او د الله سره مې نو زه بس زما دا واړه بچي به څه ستا هزار دی ورپسې شي خورې نو بس دا یم زما دې بچو د غم داسې ملو چې زما له بچو خدای به څه کوي ټیک ته خورې دغه نمبر چلیږي زه خو چا خدمت هم نشم سوچ زه پر دې خدمتونه کوم نه خال پسې بچ دا چې بلې مې نه کوي پر دې خدمتونه پسې دي نو دا مې زما دې بچو د غم غاسې ملاوي چې دی خو د مېجو مې څه کوو نو بس د الله سره مې دا واړه بچي وي ما بله زم یو پروګرام کې وې مې ګورې ورته چې خیمې جامې وي او په مخ یې ډېرې زیاتې خولې وي مخ یې سوځېدلي په بدن کې روغ ځای نه پاتې نو صاحبه ډس پې مه کوئ لږې پیسې تې واله او واپس یې پرېږده هلته چا د سر تاج وي دا به لوغړېږي صاحبه دا ځوانې جانې چې د خانانو پتیلو ته کښېني نو صاحبه همدغه زور دا څوک نشي برداشت کولی دا ښکلې او ناویاتې او دا شهزادګان چې لوغړېږي صاحبه دا وخت په چا هم خدای نه راولي ځکه چې کله مو پیسې پکاري نو ډس پې مه کوئ ته به نارې ته به وږې ستا به د یو ورځې عیاشي وي خو د چا به د ټول عمر د قیامت سره تېرېږي الله تعالی په تاسو باندې رحم وکړي خور تاسو نمبر ورکوم ښه څوک د چا د درد او د چا د نیستۍ او د غریبۍ نه څوک څه خبري دا په لاره کې ناس یو مزدور یا یو ریړې چلولو والا د سره تړلی ډېر ښکلې خلکي صاحبه د خان بچې به په خپل کور کې شهزادی او خدای راستي د غریب بچې په خپل کور کې شهزادی خدای د چا پلار هم نالي وایه امین